د چاپی سهار اومه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خورو تسپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خورو وحشت د مور زړه هم ټوټه کړ. د 1499 کال د لړم میاشتې په 15مه نیټه او د شنبې د شپې 1 بجه وه. اواز زیاته سړه وه. له څو شپو راهیسو بنګونو فضا اشغال کړې وه. ډبډبنې تیارې د میدان وردګ ولایت چختو ولسوالۍ غوزبې کلي ته راورسېدې. دوی د ډاکټر امان الله کور ته راغلل. نوموړی چې د کور مشر دی. په دې شپه یې کور کې یوازې مریض زوی نعمت الله پاتې و. نور یې واړه لمسیان وو. هغوی یې ټول یوې کوټې ته راټول کړل او نوموړي د الله جل جلاله سپېڅلی کلام راواخیست. هغه یې تلاوت کولو. چاپمار عسکر بچي کوم کور ته لاړل، هلته به یې د کور ماشومان په شهادت رسول او کور به یې هم ورانولو. سپین ږیري بابا او واړه لمسیان یې په دې انتظار دي چې اوس به په شهادت رسیږو او کورګۍ به مو ورانیږي. د دوی ټولو امید لوی رب جل جلاله ته و. ډاکټر صاحب داسې مهال د تیرې شپې د وحشت داستان راته بیان کړ چې له سترګو یې اوښکې د ګریوان انګړ ته بدرګه کېدلې. کله ناکله به یې خبرې هم سلګو د څو شیبو لپاره بندې کړې. راته ویې ویل ما به د قرآن کریم تلاوت کولو، بیا به مې ماشومان پرې دم کول والوځول شول. ماشومانو چغې شروع کړې چې یوه ناڅاپه عسکر کوټې ته داسې مهال را دننه شو چې د کوټې ور یې هم د لغتې په ګزار سره را خلاص کړ. سم د لاسه یې زما او نعمت لاسونه تر شا وتړل او د سا خواته یې روان کړو. هلته یې د کوهي په غاړه کېنولو. موږ ویل اوس به مو په شهادت رسوي. زه یې بیا کوټې ته بوتلم او نعمت یې بل ځای ته یوړو. دا چې نعمت دغه وخت عصبي مریضي لرله، خورا زیات په تکلیف و، تر دې چې موږ ورته اجازه نه ورکوله چې له کوره بهر لاړ شي. ځکه خو ما دوی ته ډېر ځله ویل چې دغه مریض دی، خو دوی نه راسره منله. ویل یې موږ یو څو پوښتنې ترې کوو. دوی په کور کې یوې او بلې خواته ګرځېدل. د شپې په 3:30 بجو چاپه پورته شوه. موږ دا فکر وکړ چې نعمت یې ځان سره وړی. ډاکټر صاحب ویل زامن مې کابل کې و. هغه ته مې زنګ وکړ. ورته ومې ویل نعمت یې در وړی، تاسې یې پوښتنه وکړئ. هسې نه ویې وهي. خبر نه و چې نعمت جان د نړۍ بشر دوستانو په شهادت رسولی. شهید نعمت کورواله ځان سره سوچ کړی هسې نه وي نعمت دلته دوی شهید کړی وي. په همدې تکل زنانه او سپین ږیري ډاکټر صاحب د باندې راوتلي. د کور مخ باغ کې یو او بل طرف لټون کوي. اخر دوی کور ته راغلل. د کور هغه کوټې ته دننه شول چې څوک نه پکې اوسېدل. که ګوري نعمت همدلته چاپمارو عسکرو په شهادت رسولی او وینې ترې روانې دي. د چا د تن ټوټې ته یادونې وړ ده چې د شهید نعمت کشر ورور ذبیح الله جان 3 میاشتې مخکې د ضیاء العلوم مدرسه باندې چاپه کې په شهادت رسېدلی و چې مورکۍ یې ورپسې زړه چاودې شوې وه. لا یې د ذبیح الله جان او مورکۍ د فاتحې مېلمانه نه و خلاص چې نعمت د لحد غېږ کې دمه شو. او بیا به یې سهار په لمر د یاد کلي بل طرف بیا وحشي عسکرو د الله جل جلاله سپېڅلی کور مسجد بمبار کړ او په یاد مسجد کې په لسګونه ټوکه د الله جل جلاله سپېڅلی کلام نسخې هم د بارودو په اور لپه کړې. د یرغلګرو دا یوازینی جنایت نه دی بلکې په لسګونه مسجدونه د هېواد په لر او بر کې د شپنیو عملیات پر مهال ټوټه ټوټه او په کنډوالو بدل کړل. د یاد مسجد په څنګ کې د فرید د حاجي خلیل احمد زوی هم په خورا وحشت سره په شهادت ورسولو چې غوښې یې د یاد مسجد په دیوالونو نښتې وې. درنو او قدرمنو اوریدونکو، یرغلګرو دلته خورا ګڼ وحشتونه ترسره کړل. دوی له ټولو بشري اصولو خلاف دلته ماشومان، ښځې او مریضان هم په شهادت ورسول. زموږ راتلونکي نسلونه باید د غربیانو دغه وحشونه ولولي او واوري او د دوی توره صحرا به په خپله حافظه کې ثبت کړي. د همدې معصومو شهیدانو وینې وې چې غربي نړۍ یې ماته کړه. د چا د وجود برخه د چا زړه خورو تسپارو. یو ګل د شهادت په خوب وي د خورو تسپارو. یو ګل د شهادت په خوب وي د خورو تسپارو. په چا چې د دې چم ښکلا مینه وه بې